السلام علیکم ګرانو کتونکو ذوالفقار کیف یم ډاکټر سردار جمال صاحب کوم چې زمونږ د جلسه کلی ثوابي سره تعلق ساتي او میشته په جانګيري کې د خپل میډیکل فیلډ باندې خپل پریکټس کوي او د ادب او د میډیا په دنیا کې هم خپل پورا حصہ چي هغه سره نن یو نشست کو او خصوصي ټاپک زمونږ د نن د ډسکشن د سوشل میډیا د میچورټی باره کې یا به دا مونږ څنګه میچور کوو یا زمونږ پښتانه د دې استعمال څنګه کوي دا څنګه مثبت کېدی شي څنګه ښه په کار راتلی شي ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه ذوالفقار کیف تاسو یو جهان مننه چې تاسو وخت زموږ خواته راځئ زموږ خبر اخلئ الله مو ښه ساته الله مو په حیا ساته امین سره ستاسو ډاکټر صاحب بس دغه د سوشل میډیا په دې موضوع باندې دوه ټکي یو چې د سوشل دی یو میډیا ده سوشل ته د ټکي د سوسایټي نه وته د معاشره نه وته میډیا ویل شي ابلاغ ویل شي چې ته خپل پیغام په اسانه طریقه باندې په لنډه طریقه باندې په لږ وخت کې ډیرو کسانو ته ورسېږي ته ویل شي میډیا مین سورسز یو ذریعہ نو نن وخت کې چې موږ سره کومه مین ذریعہ ده نو هغه فیسبوک دی لکه راغوم دی یوټیوب هم دی یوټیوب هم دی ډېر زیاتی خو زیات لکه زموږ په لاس کې چې کومه ده زیات مقدار کې میجارټي چې کوم استعمال دی د سوشل میډیا هغه د فیسبوک شکل دی نو چونکې تاسو سوچو کوي دا د سوسایټي په لاس کې ده د سوسایټي باره کې د قرآن هم دا اپروچ دی چې یاره دې کې سوسایټي کې چې کوم دی نو د زناورو برابر کړی ده ځکه چې په معاشره کې میجارټي اکثریت چې کوم وي هغه د ناپوهه خلکو وي میډیا چې کوم دی دا یو اسلحه ده دا د میجارټي کسانو په لاسو کې راغلی ده او د ناپوهه کسانو په لاسو کې راغلی ده نو مونږ دا ویلو شي چې د دې فائدې کمې دي او نقصانات یې زیات دي ځکه چې ښه خلک کم دي او نیګیټیو خلک یا منفي خلک غلط خلک هغه سیوا دي نو کله چې دا اسلحه یا دا میډیا دا د ولس په لاس کې اغشتې ده په کار و چې د ولس په لاس کې ورکړی شوی وه او هغه داسې وي چې ته کله یو څیز سوشل کې معاشرتي کې نو د هغې خپل څه ایتکس وي خپل څه چوکاټ وي د هغې څه خپل رولز ریګولیشن وي د هغې څه مایند سیټ اپ وي د هغې څه عمر وي د هغې به څه میچورټي وي د هغې د استعمال به څه طریقه وي خو دا بس راغشتې شوې ده هر زلمي یا چې دی نو پیغلې بلکې زلمي نه مشرانو او بوډاګانو سره هم په لاس کې ده نو د دې لکه زیات هغه نقصانات زموږ مخې ته زیات راغلي هغه دا وي چې یو لکه کرایمز زیات د هغې اشتهار کېږي نو د هغې لکه نقصان سیوا شو بل چې دی هر سړی په دې باندې اوپینین ورکوي او هغه چې دی یو ایشو راخلي نو دا مناسب نه وي ځکه چې یو ایشو چې کومه ده هغه به ایکسپرټ هغې ته ایکسپرټي پکار ده خو دا نقصانات په دې سیوا شول چې عام کس لګیا دی چې هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه دا یو خبره راخلم یو مسله راخلم دا به زه په کوم انداز راخلم د کوم ځای نه دې راخلم او چېرته به زه هینډ کوم او په داسې طریقه باندې لکه پراپر جرنالیست چې کوم وي هغه خو ډګري یافته وي او خو پوهېږي هغه په دې باندې پوه وي چې زه څنګه خبره راوالم او کوم ځای ته یې راوالم او کوم ځای ته یې ورسوم او دا مسله هر څومره مسلې چې راځي نو دا به سوشل کې نه ځکه چې په معاشره کې ناپوهه کسان وي هغوی بیا چې دی نو هایپر کېږي او هغوی قانون په لاس کې نو دا جرنالیست چې کوم وي نو هغه چې کومه مسله راخلي نو هغه فردر اداره چې وي بالا افسران چې کوم وي هغوی ته هغه مسله ښیي او وړاندې کوي په دې ځای کې موږ سره چې کوم سوشل میډیا ده نو موږ سوشل ته یعنې معاشرې ته انسانانو ته هغه مسله دو هغې ته یې وړاندې کوو نو هغې په هغې باندې هغه څه اپروچ نه وي هغې پې خفه کېږي هغې پې غوسه کېږي او هغه مسلې پې سیوا کېږي دغه شان څومره مړي وشول په دې هغه باندې یو وایرل شي د کور ویډیو د زنانه تصویر په هغې باندې بیا تاسو وینئ
بل سوره بدنامۍ راغلې چې لاکب کې وګورئ طلاقونو کې ډېره زیاته اضافه وشوه د دې د لاسه نو دغه منفي اثرات یې موږ سره ډېر زیات دي خو اوس موږ دا ووایو چې دا یو رحمت هم دی غنیمت هم دی که کله موږ دوره پوهه راله سوچ رالو فکر رالو چې موږ دا میډیا د انسانیت د خدمت لپاره استعمال کړو خپلې مسلې پرې اوچتې کړو د خپلو مسلو کاز زر اوچت کړو چې د دې کاز څه دي او یا د دې بیا حل څه دی نو دا موږ دپاره د غریبې طبقې دپاره مظلومې طبقې دپاره مظلومې طبقې دپاره یو ډېره ښه اپورچونټي هم ده چې یو ډېر ښه هتیار په لاس راغلی دی او په شرط د دې چې د دې صحیح استعمال وشي او اصلاحي طرف ته مونږ لاړ شو او بنیادي کاز چې کوم دی هغه مونږ په ګوته کړو نو بیا ډېر لوی رحمت او غنیمت هم ډاکټر صاحب په سوشل میډیا باندې ډېرې ګټورې خبرې وکړي سوشل میډیا کې یوټیوب دی فیسبوک دی د ټولو نه زیات استعمال د پښتنو په لاس کې د فیسبوک دی د فیسبوک مثبت استعمال لا دی چې مثبت اکټیویټیز په مونږ راولو ډاکټر صاحب په ډېره خشته رڼا واچوله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشحاله آباد اوسئ او الله مو ګل ګلزار لره